موږ غواړو دا لاندې معادلې فکتورایزیشن کړو. لومړۍ معادله دا ده 9x په توان د 2 مثبت 6x په توان د 4 y مثبت y مربع. د لاندې کومې یوې بیلګې څخه موږ د معادلې د فکتورایزیشن لپاره ګټه اخیستلی شو. په داسې حال کې که یو او وی د پورته معادلې لپاره مجهولونه وي یو ځواب وټاکئ. ښه، دلته په لومړۍ کې موږ ته یو منفي وی کل مربع و یو مثبت وای کل مربع راکړي. تاسې فکر وکړئ که موږ یو مثبت وی کل مربع ساده کو، پوهیږئ چې دا یو مربع مثبت 2 یو وی مثبت وی مربع ده. نو اوس که دا معادله د دغه بیلګې سره موږ پرتله کو، دغه حد چې دی دا باید یو مربعي، صحیح ده؟ نو یو به چی شی وي؟ یو به د 3 جذر وي چې هغه د 9 جذر وي چې هغه 3 ده، او بل به د مثلا د 8 چی شی وي مربع حد وي. مثلا که موږ دلته x په توان د 4 ولیکو، نو د دې کل مربع چې ده، د دې کل مربع صحیح ده، دا یو مربع کېدلی سي، یو مربع، ځکه چې 3 مربع کېږي 9 او 4 x په توان د 4 مربع کېږي څو بالکل دا مساوي کېږي د x په توان د 8 سره. نو موږ ویلی سو چې دغه یو مساوي کېږي د 3x په توان د 4. وی ته راسو، وی دغه حد دی لکه دلته چې وی مربع ده کنه. که وی مربع وای مربع سی، نو خپله وی چې دی وای ده. اوس خبره دلته ده چې خی دغه حد چی شی ده؟ دا حد چې ده دا 2 یو وی ده، یعنی چې 2 ضرب د 3x په توان د 4 ضرب د وای ده، چې وګورئ 6x په توان د 4 وای راځي. آیا دا صحیح نه ده؟ بیخي هم دغه صحیح ده، ځکه چې موږ ټول حدونه ورته پیدا کړل. نو زه دغه لومړۍ برخه چې ده دا صحیح نیسم. راځو یو بل مثال ته. په دې معادله کې 4x په توان د 6 دی مثبت لسx مکعب y ده او مثبت 25 ده. که بیا هم موږ دا د یو مثبت وی کل مربع یا یو منفي وی کل مربع کې واچو، نو دغه حد باید یو مربع اوسي چې د دې دغه یو چې دی یو د دې دا که یو مربع وي، نو د دې یو باید 2x په توان د 3 وي. صحیح ده؟ همداسې که دا حد وی مربع وي، نو باید د دې وی مساوي د 5 سره سي، او دغه حد چې دی دا حد دا باید 2 یو وی وي، یعنی 2 ضرب د 2x مکعب ضرب د 5 وي. د دې ځای 2 او 2 ضرب د 2 کېږي 4 ضرب د 5 کېږي 6x مکعب. ښه، تاسې ګورئ چې دلته باید دغه حد 2 یو وی چې دغه حد دی دا باید 6x مکعب وي. نو دلته تاسې ګورئ چې دا لسx مکعب وای د وای هیڅ پکې نه او حد هم فرق کوي. نو د دې ځای دا خو موږ نسو منلی ځکه دا بیخي غلط ده، دا غلطه. دې ته راځو یو جمع وی ضرب د یو منفي وی. اوس یو جمع وی یو منفي وی هم د دې معنا لري چې یعنې دا یو مربع منفي وی مربع ده. صحیح ده؟ دا هم د همدې معنا لري. نو لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ دغه حدونه یو بل سره، یعنې دلته یو وای موجود ده چې دا وای هیڅ په دې معادله کې په بل ځای کې نه دی ضرب سوی، نو موږ ویلی سو چې دغه هم نه ده، ځکه دا په داسې قوسونو نسو ویشلی چې د هغې څخه بیا موږ دغه لاسته راوړو، ځکه دلته یو وای موجود ده. نو ښه، دلته ویلی سو چې موږ نشو کولی د هیڅ یوې بیلګې څخه کار واخلو. دغه صحیح ده. راځو یو وروستني مثال ته. وروستنی نه یو بل به هم کار کو. دلته چې تاسې ګورئ موږ 6x په توان د 4 منفي y مثبت 3 کل په توان د 2 لرو. دغه حد که زموږ یو مربع وي، نو د دې یو چې دی 6x مربع ده، ځکه چې 6x کل مربع که موږ ونیسو 6 مربع 6 او x مربع بیا مربع کېږي x په توان د 4. او هم دغه حد
که دا وی مربع وي، وی مربع مساوي د وای مثبت 3 کل مربع سره وي که نه، نو د دې ځایه وی مساوي کیږي د وای مثبت 3 سره. اوس که دلته پام وکړئ، که موږ دا داسې جوړ کړو چې 6 x مربع مثبت بل قوس کې جوړ کړو وای مثبت 3، دا قوس وتړو، دا څومره ګډوډ راغله، وای مثبت 3 او دا یو قوس ونیسو که نه، دا یو قوس ونیسو، ټول قوس ضرب ده 6 x مربع منفي بل قوس وای منفي 3 بل قوس. ګورئ دا د چی شي په شکل راغی، دا که اوس موږ هر یو مربع ونیسو نو د یو منفي وی مربع په شکل راغی. صحیح ده، یو منفي وی او یو مثبت وی چې دواړه په حالت د ضرب کې دي، نو دغه غلط ده او دغه برخه چې ده صحیح ده. راځو یو بل مثال ته. دلته دغه 9 څلوېښت چې دا یو مربع ده چې یو یې مساوي کیږي د 7 سره. صحیح ده، او دغه چې ده دا موږ کولی سو د جذر په شکل ولیکو، 2 جذره، مثلا یو جذر ته یې 10 ضرب د بل جذر ته یې x مکعب وکړو. ګورئ دلته تاسې جذرونه هم نسته دي او x مکعب هم دلته هیڅ ځای کې موږ نه لرو، ټول مربع دي. نو موږ ویلی سو چې دا حد په دې کې هم شامل نه دی، په دې کې هم شامل نه دی، او ویلی سو چې هیڅ یوې بیلګې نه استفاده نسو کولی.